سلامونه احترامات الله پاک دی وکړي چې روغ جوړ یې. دغه ویډیو لږ وګورئ، بیا به دې نه پس زه خبرې وکړم. دا ویډیو واورئ. تاسو بیخي فکر وکړئ چې د افغانستان لوبغاړي بې اتفاقه دي. موږ چې کله دوه میچ وکړو خبره دا ټول لوبغاړي ناست دي. دا خبره تاسو ته کلیر کړم. ګورئ یوه خبره یاست د اوبه د پاسه خړي دا ځوانان هېڅ کله خپله مور نه خرڅوي. د ټولو مور ده. افغانستان کرکټ زمونږ د ټولو د افغانستان د ملت ټیم دی، د ټولو افغانانو ټیم دی. اصغر جان زمونږ اتل دی او اتل به وي. که محمد نبي شو، راشد شو، هر یو دی زمونږ اتل دی. د افغانستان دپاره لوبه کوي. څوک هم کرکټ کې چې کرکټ ټیم کې چې هغه د ځان دپاره لوبه نه کوي. اصغر جانه، د اصغر جان مینوالو په دې خبره ما نه خفه کېږئ که نه؟ خدای مو زړه وچوه که هر یو افغان خفه کېږي ما نه په دې خبره. اصغر جانه، چې ته وطن سره خیانت نه کوي، چې کله ورلډ کپ ته سکواډ اعلان شو، ګلبدین کپتان شو، ته یې ساوت افریقا ته وغوښتلې، ته ولې ورنه راغللې؟ هغې وخت کې تا وطن سره خیانت ونه کې، تا د افغانستان د مظلوم ملت سره خیانت ونه کې. د څومره د افغانانو زړونه تا نه لاړه. ته د ما فیورټ لوبغاړی وې، د ما د خوښې لوبغاړی د ما وې. همدا اوس ته زه سپورټ کوم. دا د ګلبدین چې کله کپتان شو، تا یو تش ټویټر ونه کې. تا محمد نبي او راشد هم ولمسول، هغو باندې تا ټویټر کړی. یو تش او مبارکي تا ګلبدین ته ورنه کړه. ښه ګلبدین بیچاره، ګورې موږ دا نه وایم چې یا زه د ګلبدین یم یا د اصغر یم. ګلبدین دی خپل کار کوي، اصغر دی خپل کار کوي، عزالله فضلي دی خپل کار کوي، ټول کرکټ بورډ دی خپل کار کوي. چې افغانستان جوړېږي نه، نو بیا موږ څه کوو؟ چې افغانستان دپاره لوبه دونه کوي، نو موږ بیا څه کوو؟ هغه اصغرت او که نبي او که راشد دي، که هر یو وي چې افغانستان دپاره لوبه نه کوي، بیا به موږ څه کوو؟ زه درله ویم دا خبره زه تا نه تپوس کوم. هغې وخت کې تا تش ټویټر ولې ونه کړې چې کله ګلبدین کپتان شو؟ ته کرکټ بورډ راغوښتی وې ساوت افریقا ته، ته ساوت افریقا ته نه تللې. د هغې نه پسې تا ته چې کله پیسې منلې دي، نو ته بیا ساوت افریقا ته لاړې. هغې وخت کې تا وطن سره خیانت کړی. دا به نه وایي چې تا وطن سره خیانت نه دی کړی. که زه رښتیا وایم که نه، ما باندې ډېر خلک الزام هم لګوي. یو لنډه کیسه به راته وکړم. یو سړي خلکو بر وخت ډبولو نو کور ته راغلی او مور ته یې ویلي وه چې مورجانې ما خلک یې باندې ډېر ډبوي چې خبره کوم او خلک را باندې نیوکه کوي. نو هغې ورته ویلي وه واز وایه چې حق وایي، ولې به در باندې څوک نیوکه کوي؟ مور ته یې ویلي وه که زه اوس تا ته م یو خبره وکړم، که تا ته زه یو کیسه وکړم چې حق ووایم، نو ته به مې هم وډبوې. هغه ورته وایي نه، ولې زه وبه دې ډبوم؟ وی مورجانې وي دا پلار مې مړ شوی، نو ته دا لوشپرین او دا سرخي ولې مږې؟ هغې نه نیولې، هغه هم سم ویلی دی. هغه زه یم. که زه اوس چې د حقیقت وایم، نو هر څوک مې ډبوي، هر څوک زیړم کوي، هر څه کوي. خو زه د چا د زیړې پروا نه لرم. د اصغر مینوالو ته وایم، هغه د افغانستان مینوال نه دی. څوک چې د اصغر مینوال دی، هغه د افغانستان مینوال نه دی. او که چېرته د اصغر مینوال وي، اصغر به د افغانستان دپاره لوبه کوي، د ځان دپاره نه. او صفا خبرې به کوي. څوک چې صفا خبرې نه کوي، خلاف یې یو. که هغه زما ورور هم وي، که هغه زه هم یم. دا نه چې زه به کرکټ ټیم سره نه ځم. ویسټ انډیز سره سیریز را روان دی په انډیا کې، انډیا ته زه ورځم. زه لوبغاړو نه چې زه لوبغاړو سره یې عکسونه وباسم. که عکسونه وباسم، که نور لوبغاړو سره یو کاږم، هغه د ما لوبغاړي دي. که دورونه خفه یې ستړي مشي راته نه کوي، بیخي ما ته ستړي مشي مونه کړي. که ما نه په دې چې کوم زه حقې خبرې کوم، په دې ما نه خفه کېږي. ما نه په دې یو قسم نه خفه کېږي. نه به رانه اصغر خفه کېږي، نه به رانه نبي خفه کېږي، نه به رانه راشد خفه کېږي، نه به رانه ګلبدین خفه کېږي، او نه به رانه عزالله فضلي خفه کېږي. او بیا چې څوک خفه کېږي، بیا د هغو خو دې زړه وچوي. ځکه د افغانستان سره چې څوک خیانت کوي، زه خلاف یم. که هر یو کس او چا چې دې ځل ژېړه وکړه که نه، بلاک کومم. دغه چاپلوسان ښیمه. که هغه خبریال وي او که عوام کس وي، چې هر څوک وي، هر یو کس وي، بده خبرې وکړه بلاک کومم. ځکه چې تاسو حق نه وایئ. چې څوک حق نه وایي، زه خلاف یم. ما خو دا ویډیو مخکې شیر کړه، د اصغر ویډیو، ما چې خلک څه وایي. اوس ما ورپسې واپس ویډیو وکړله، ځکه چې څوک حق نه وایي، زه به ورپسې ویډیو کوم. د الله په امان.